زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. قدرمنو دوستانو ځنه خبرې په سوشل میډیا باندې راز شي خاص کر زمونږ پښتانه وړونه نو بیا قسم دی سړي ته افسوس ورشي. د شهیدري صاحب دغه بیان تاسو واورېدو چې کله هم دغه بیان یې وکړو نو بیا دې نه وروسته ساقي جان راپاڅېدو په شهیدري صاحب باندې ډېر زیات تنقید وکړو. دې نه وروسته په سوشل میډیا باندې بیا یو غوبل جوړ شو. اوس که موږ تاسو وګورو شهیدري صاحب یو ټرینډ جوړ شوی دی چې مختلف قسم پوسټونه ورباندې کیږي. څوک ورپسې ډېرې بدې ردې وایي څوک ورپسې ښه وایي خو اصل چې کومه مسله وه اصل چې کوم مقاصد و د دې خلکو هغه څه شی و هغه تاسو ته پخپله د تصویر نه ښکاري چې دا په ای آی باندې کومې پیکچرې چالو شوي دي. قسم دی سړی ورته حیران پاتې شي. ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. شهیدري صاحب چې کله دغه بیان ورکړو نو بیا دې نه وروسته په سوشل میډیا باندې یو غوبل جوړ شو. خلک راپاڅېدو همدا یو خبره کوله چې شهیدري صاحب ته پکار و چې دې نه مخکې چېرته د پښتنو په مړ کېدو باندې خبره کړې وی یا د پښتنو په امن باندې خبره کړې وی. تر اوسه پورې په منبر باندې شهیدري صاحب داسې څه خبره د پښتنو په باره کې ونه کړه کومه چې د فیلډ مارشل عاصم منیر په باره کې دی په منبر باندې دا خبره وکړه چې د خلیج ټول لانجې کونجې دي ټولې تنازع ودرولې او د مذاکراتو طرف ته بوتلې. نو په دغه خبره باندې بیا دغه پارټیانو والا یو بل ته مخامخ شو چې ډېر زیات تنقید په شهیدري صاحب باندې هم وکړو. قدرمنو دوستانو بس دا زموږ د پښتنو حال دی نو